سلامونه افغانانو ورونو. ما د دویم واده پروګرام دی، خو خسر مې راته 3 شرطونه ایښي دي. یو شرط دا دی چې کله ته ناوې پسې راځې نو هلیکاپټر به راولي، موټر به نه راولي. دا 2000 موټر دی ما سره مرسډیز، وایي دا قبول ماته نه دی. بل راته شرط دا ایښی دی چې 40 لکه ور به راکې. بل راته شرط دا ایښی دی چې نوم د باچا کاموال دی، باچا حقانی به کې، چې نوم کې د حقانی وي بالکل ته هر رقم ناروا کوه په افغانستان کې هیڅ پروا نه کوي. حق چې دی پکې نوم کې وي بس چې هر ناروا کې تی کوه. بل ما اوس جو بایډن ته ټلیفون وکړو، ما ورته چې جو بایډن صاحب د امریکې رئیس جمهور دغه هلیکاپټر ما ته راکړه، زه ځمه ځکه زه دویم واده مې ښځه راولمه او په پروګرام مې دی. نو هغه جو بایډن راته ویل چې زه اوس ودیمه او زه د روس هلیکاپټر ته لېږم، نو زه ځمه او زه دویم واده او دویمه ښځه راولمه او صاحب مهربانه 40 لکه ور پې ورکوم. ځکه ما خو چې جهاد کوو د دې لپاره مې کوو چې د دویم واده وکړم. ما چې جهاد کوو د دې لپاره مې کوو چې زه په 20 لکه 30 لکه ورکړم. زما جهاد خو د دې موټرو دپاره، زما جهاد خو د دې ډالرو دپاره، زما جهاد خو د دې اداري فساد دپاره. افغانانو ورونو، زه عام طالبانو ته ویم او زه تاسو ته دا خبره بار دا خبره درته کوم چې قسم په خدای چې ستاسې د وینو سودا کېږي. چې نوم دا ګوره حقاني نوم څومره ښکلی نوم دی. اوس سمیع الحق ته وګوره څومره ښه سړی و. د امریکایانو ټانګونه، د امریکایانو بستربند موټرې 50,000 حملې د پاکستان نه کېدې، په افغانستان باندې زموږ ماشومان شهیدانه کول او د په افغانستان باندې د جهاد په تور کوله چې ورشي هلته په افغانستان کې د پاکستان د دفاع جنګ وکړي. یعنې څومره خو چې نوم یې سمیع الحق وکړه، نوم کې حق راتلو که نه، پروا نه کوي. هلته جهاد نه کېدو، قرآن یې 2 رقم ته ویلو سمیع الحق، په افغانستان کې 1 رقم ته ویلو، په پاکستان کې 2 رقم ته ویلو. یعنې حق په نوم کې راتلو. وګورئ سراج الحق ته وګورئ. سراج الحق وایي چې موږ په افغانستان کې امارات غواړو، خو ځان ته پاکستان کې جمهوریت غواړو، ځکه نوم کې سمیع الحق دی که نه. نو ما ته باچا کاموال مې وایي، ما ته باچا حق وایي چې حق به زما په نوم کې راغی چې هر څومره ناروا کوم، هر څومره زیاتې کومه، خو چې حق را سره تړلی صاحب مهربانه هېڅ پروا نه کوي. ځکه دغه نوم داسې بختور نوم دی چې ګناه کبیره کوه دا ته معاف ده، خلک وژنه ده ته معاف ده، افغانستان ورانوه ده ته معاف ده، دویمې درېیمې ښځې کوه ده ته معاف دی. نو افغانان ورونو، نو دغه دی ګوره دا موټر زما خسر قبول نه کړو. دا مرسډیز موټر مې وړی او راته ویلې چې تر څو پورې د هلیکاپټر نه یې راوړي تر هغې پورې تاسو ته موږ ناوې درته نه در کوم. نو زه د جو بایډن نه هلیکاپټر هلمه او ځمه او روسیې مهربانه دویم واده لپاره زما پروګرام شروع دی، 40 لکه ورکومه، هلیکاپټر ورته وړمه او نوم بدلوم. دا 3 شرطونه زما د خسرو. نو الله تعالی دې باقي خیر پېښ کړي. افغانانو ورونو، تاسو ته ما ویلي وو، تاسو ته دا خبرې ما بار کړي، ما سره عام طالبانو ما سره مخالفت مه کوئ ورونو. زه ستاسې د پیدې خبر کوم، قسم په خدای دی چې ستاسې وینې 3 کاله مخکې خرڅې شوي. که به دا کار نه شوی، دا تاریخ زما یاد ساتئ. ستاسې 3 کاله مخکې ستاسې وینې خرڅې کړي. څنګه چې د مجاهدینو لیډرانو د مجاهدو وینو خرڅې کړي، قسم په خدای دی چې ستاسې لیډرانو ستاسې وینې خرڅې کړي. او مه ځانونه قربانوئ. ما مخکې په بله ورځ ویلې، ما د اختر نه وروسته خدای نه کړي د جنګ حالات، د جنګ بوی زه بیا ینمه. یعنې دا پرون په هرات کې هغه دی واقع شوې ده، څومره طالبان به دمې تلي. افغانان ورونو، خبره دا ده چې ړم درک کوي. ژوند زندګي الحمدلله ښه تېرېږي، خو دغه د ویډیو مې داسې نه چې زه ډېر ټوکمار سړی نه یم، زړه مې تاو کوي. د زړه د تاو نه مې دا وکړه چې د اسلام په نوم باندې تور ټاپو، د اسلام په نوم باندې تور ټاپو. تاسې همیشه د ګیري، د پټګي، د افغانیت، د پښتو، د اسلام جنازه هم دا تاسې ایستلې ده. زمونږ عام ولس چې دی دا همیشه د ګمراهۍ طرف ته د زما همدومره لایف افغانان ورونو دا ویډیو شیر کوي. او چې څوک هم دویم واده کوئ نو د واده به 3 شرطه، یو به په نوم کې حقاني لیکئ، بل به په د 20 لکو په ځای به 40 لکه ورکوئ، او بل به ښځه په هلیکاپټر کې راولئ. د دې نه علاوه ټول خلکو دا اعلان دی چې د دې نه علاوه دي بالکل چاته لور خور نه ورکوي، ځکه چې دغه شی پکې نه وي. ځکه زموږ جهاد خو دغه و که نه، ولې که طالبانو چې هغه په هلیکاپټر کې دې لپاره اوس هر شی روا دی،
هر شی ورته روا دی مګر موږ ته ناروا و اشرف غني ته ناروا و هغې ته ډالر ناروا و د کور پر پیسې وي مګر دې ته په لاس کې ډالر ورکوي روا دی ورته الله تعالی زموږ په افغانانو باندې رحم وکړي د زړه د تاو نه مې قسم دی که دغه کېږي افغانانو نو د نخرو والا سړی نه یم د بېځایه خبرو والا سړی نه یم خو بعضې خبرې بعضې ټوکې چې زه کومه هغه د عبرت دپاره کوم الله دې وکړي چې دا زما په خبره پوه شوي یاستئ زنده باد افغانان په